زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په ښایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارک آیات کې تمام امت مسلمت هغه څوک چې د ایمان په دولت باندې مالامال دي، د هغه چا سره چې د ایمان یو عظیم اعزاز، یو ستر دولت دا ورسره وي، هغو کسانو ته الله تعالی خطاب کوي. الله تبارک و تعالی فرمائی یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي، د ایمان په دولت باندې ایماندار یاست. د دې سورسته الله تعالی حکم مؤمنانو ته ذکر کوي. الله پاک فرمایي کتب علیکم الصیام، الله تعالی وی فرض کړه شوی ده پر تاسو باندې روژه. د روژې د فرضیت بیان الله رب العزت ذکر کوي. ایمان والا ورته وایي، بې ایمانه خلکو ته الله نه وایي. ځکه خطاب الله تعالی سر کې داسې کوي د الله کلام دی، دا د مخلوق جوړ نه دی، د خالق جوړ کړی کلام دی. الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی، د ایمان دولت در سره دی. ایمان یو عظیم دولت دی، یو لوی اعزاز دی چې الله پاک یې سړي ته ورکړي. الله رب العزت یې په خپل فضل و کرم و احسان موږ و تاسو ته ایمان راکړي. الله دې زموږ روزي کې ایمان. لوی دولت دا ایمان دی چې څومره دولتونه ستا په دنیا کې، حقیقي دولت، لوی دولت دا ایمان دی. ګوري د حقیقي دولت دپاره منډې ترنډې، ستړیاوې، ستومانۍ، تکلیفونه بیا برداشتول پکار وي. بغیر له منډو ترنډو نه کېږي. موږ د مجازي دولت دپاره دومره تکالیف کوو، تاسو ودې ته متوجه یاست چې سهار یو سړی د خوبه راکښیني، د خوبه راپاسي، بیا یې ذهني مشغله دغه وي، د ژبې مشغله یې دغه وي، د لاس مشغله یې دغه وي، د سترګو مشغله یې دا وي، د قریبانو سره، د نورو خلکو سره مسله یې دا وي چې څنګه به ډېره کم، څنګه به وګټه. بیا در هغه وخت چې خوب ورځي ماخستن بیده کېږي، حتی چې پر بالښت سر کښېږدي هم یې دغه په ذهن کې چې ته وا سبا به څه کوم، سبا به څه کوم، سبا به څه کوم. د سبا نغد چغ ټکټ د ده په جیب کې ورسره دی. دغه تصور نه وهي، دا سوچ و فکر نه وهي چې پر دې بالښت که اسرائیل علیه السلام یو سوک ګرم کم یا یو چاپلاخه ووهلم، ما و سبا نه که سره پیدا. دا مجازي دولت پسې خلک ډېر ستړي دي. د حقیقي دولت دپاره منډې ترنډې خلک نه وهي. پکار دا ده. ام خبره په دې دوو ټکو باندې راوړم چې موږ ستړي یو، په چش پسې ستړي یو. او د ستړیا اصل شی چش دی. په دنیا کې وزارت دا د ستړیا شي، په دنیا کې باچهي دا د ستړیا شي، په دنیا کې هغه
دغه دولت و بنګله و کرسي ځان یو منصب ته رسول دا د ستړیا شی نه د ستړیا شی دا دی چې سړی داسې اعمال وکړي چې د جنت د بیولو ذریعه وي د الله پاک د راضي کولو سبب جوړ شي داسې اعمال کول پکار دي چې الله تبارک وتعالی راضي شي د جنت د بیولو سبب جوړ شي داسې اعمال کول پکار دي که موږ په داسې اعمالو پسې ستړي سو چې هغه د الله تعالی د راضي کولو سبب جوړ سو یا په داسې اعمالو پسې موږ و تاسو منډه ترنډه ووهل خواري مې وکړه چې د جنت د بیولو سبب جوړېدی دا حقیقي دولت دی حقیقي دولت ټوله زندگی به وسایل د خیر هغه ستړې زندگی چې موږ تاسو بیا پر روان یو ګوري چې د هغې اول وهلت مرګ دی مرګ بیا اخوا ته قبر ته ورتلل دي یو توره کنده د یو خاورین ځای دی یو د مارانو د لړمانو ځای دی د یوازیوالیو د چنجانو ځای دی پته نه لګېږي چې دی څنګه هغه د چا دپاره چاته به باغچه وي د باغچو د جنت چاته به یو کند وي د کندو څه د دوژخ هغه حقیقي زندگی حقیقي دولت د هغه د پاره ستړیا برداشتول د هغه د پاره ستړي کول د هغه د پاره تکلیفونه برداشتول یو د هغه تکالیف چې ظاهرا موږ تاسو ورته ګورو تکلیف دی نه الله پاک چیرې داسې نه کوي چې په خپل مخلوق باندې بیا خاص پر مؤمنانو داسې بار واچوي چې د وړلو نه راځم دا دوه ټکو ته پر دغه دوه ټکو باندې حقیقي دولت مجازي دولت د مجازي دولت د پاره هر سړی نر ښځه کوچنی لوی سپین ږیری ځوان دا غواړي چې وزیر سم دا غواړي چې باچا سم دا غواړي چې مالدار سم دا غواړي چې هغه بنګله جوړه کم دا غواړي چې ښار مې په قبضه کې وي دا غواړي باغ و پټۍ مې په قبضه کې د ډیرو شیانو د مالک یم خو دغه باغ د ده سره ځي قبر ته دا بنګله د ده سره قبر ته ځي دا چې څومره پیسې دي په دې دنیا کې د ګټلې دي وزارت دی باچهي د و پلان دی و پلان دی و پلان دا قبر ته ځي د ده سره نه ځي نو دا بې وفا دنیا ده دا مجازي دولت دی د دې دپاره دومره ستړیا کول نه دي پکار حقیقي دولت دا د الله رضا ده د الله دین دی د الله رب العزت جنت دی د دې دپاره ستړیا کول پکار دی یو لوی شی چې په دنیا کې د سړي سره نه جلا کېږي ډېر ښه دولت دی ګوري الله پاک یې سړي ته ورکړي دا علم دی علم عجبه دولت دی باچهي کله سړی باچا وي کله ګدا وي چې ملاس وي بیا دا د سړي سره نه ځي علم په باچهي کې هم در سره دی په فقیري کې هم در سره دی ځواني دا کله په بوډاوالي بدله سي یو شی دولت علم دی په ځواني کې هم وي په بوډاوالي کې هم عجیب دولت دی په ژوند کې هم دی په مرګ کې هم دی ډېره ستړیا د علم دپاره کول پکار دی الله دې موږ پوه کړي که موږ پوه سو کار سم سو په غره کې هم در سره دی په بازار کې هم در سره دی په تاریکه کې هم دی په رونا کې هم دی علم یو عجیب شایسته دولت دی یو وخت نه یوازې کوي در سره دی خو علم هلته ګټور دی از موږ بعضې علماء کرام لیکي چې د مولا شیطان مولا وي د مولوي شیطان مولوي وي دا شیطان هم در سره مولوي شي
کله کله مولا خطا باسي ګوري علم هلته په درد خوري چې کله علم با عمل وي. الله پاک دې موږ ته داسې علم راکړي چې هغه سبب د داسې عمل سي چې الله په راضي کېږي. شیطان کله سړی تیر باسي ټوله کال دې په مدرسه کې سبق ووایي و ترجمه دې وکړو بخاري شریف دې درس کوي و هدایت دې درس کوي مشکات دې درس کوي خو دومره سبقان ټوله شپه و ورځ دې پر ځان یوه کړې وه د شپې دې مطالعه کول د ورځې دې بیا دوره کوله نو بس اوس نو ورته کښېنه ده خیر. نه 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 د دوکاندار نه خو چل زده کړه هغه پروژه کې نور ګراکان ډیر کی مال را ډیر کی کنه وای اوس ډیر پیسې ګټم ځکه سیزن راغلی کنه. مولا صاحب خطا دی نه باسي. شیطان دوکه‌باز دی چلباز دی په دې بانو مخطا باسي. د الله تعالی د رحمت باران شروع سو. داسې میاشت راغله چې هغه د روژې مبارکه میاشت د الله تعالی د رحمت باران را روان په دې کې د هغه دولت ډیره سودا وکړي چې دا دولت حقیقي دولت دی. الله پکې راضي کول د الله تعالی دین د دې خدمت پکې کول او جنت پکې ګټل داسې دولت پکې حاصلول پکار. 11 میاشتې موږ و تاسو هغه خواري وکړه چې هغه د الله تعالی څخه موږ لرې کولو. دنیا سړی د الله څخه لرې کوي. دا یوه میاشت الله پکې هاسې میاشت راوسته چې الله بیرته موږ و تاسو رانږدې کوي رانږدې کوي رانږدې کوي. زموږ علماء کرام مساله ذکر کوي چې روژه خو سبب د قرب الهي ده. سړی الله پاک ته نږدې کوي. خو په روژه کې بیا چې کومه شپه راځي په دې کې 20 رکعاته تراویح دي. تمام علما پر دې متفق دي چې و الله ته د قرب ډیر حالت سړی ډیر پکې نږدې کېږي دا حالت د سجدې دی. نو چې 20 رکعاته تراویح پکې وکړي بیا په دې 20 رکعاتو کې 40 مقامه د قرب راځي 40 سجدې پکې راځي. نو کما او تا د نیت اصلاح پکې وکړو الله په سجده راضي کوو نو یو مقام خو براسو مني او موږ امید دی ورب ته چې الله زموږ رب دی ټول مقامات راسو مني. کایوا سجده هم قبول کی راسه بس موږ د عمر اعزاز هم بس دی او امید و الله تستا چې الله ټول راسه قبول کی. الله پاک هم روزي قبلوي الله پاک هم تراویح قبلوي الله پاک هم دغه عبادت چې په دې میاشت کې سړی کوي دا قبلوي. خو یو مسله ستا دا شی یاد ساتي. زموږ علما لیکي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د الله تعالی رحمت داسې اوري لکه تیز باران. داسې رحمتونه د الله تعالی اوریږي. اوس تیز باران چې راو اوریږي د دې اوبو څخه 3 قسمه خلک دا خلک 3 قسمه وي. یو قسم خلق خدا دی چې لوشي ورته کښیږدي ناوران ورته جوړ کړي اوبه پکې جمع کړي بیا غسلونه هم پکوي جامې هم په منځي د اوبو څخه ګټه پورته کړي. یو قسم خلق داسې. دویم قسم خلق دا چې بیا یې فصل ورته وکاري رنګارنګ فصلونه یې غنم یې وکرل اوربشې یې وکري رنګارنګ فصلونه یې ورته وکرل او داسې زبردست رشي باندې واړولې داسې دولت یې باندې جوړ کړي چې اوس یې په ټول ملک کې څوک مقابله په دولت باندې نشي کولی. دومره ډیر جایداد یې په دې باراني اوبو باندې وګاټي. دریم قسم خلق نو بیا هغه قسم خلق دی
چې الله پاک دې مې د حاله وساتي باران وورېدی تیر سو نه پر د څاڅکي ومشتي نه د په لوښي کې څاڅکي ومشتي نه یې کشت داسې خلک هم سته باران چې پوښتنه ځینې وکړي چې پرون باران ورېدی والله که په خبر سوی یم زه بیده وم ښه د هغې تېر سو په خوب کې باران روژه هم دغه شانې را روانه ده بعضې خلک به هاسې وکړي چې هغه خپل لوښي به ډک کړي ځکه لوښي یې ښایسته سم ورته ایښی دی باران چې رااوري لوښي به ډکېږي که یو سړی خپل لوښي ورته نسکور کړي پړ مخې واړوي لوښي خو بیخي ډکېږي نه د لوښي نشت که وګوري لنڅوی به هم نه در لوښي لاندې مځکه به هم وچه پاته سوي یو څه خلکو باندې به همداسې تېره سي روژه دریم قسم خلک نو بیا هغه دي چې یوازې روژه نه ونیوه روژه یې هم پکې ونیوه تراویح یې هم پکې وکړي دا تهجد یې هم پکې وکړي اشراق یې هم پکې وکړي اوابین یې هم پکې وکړي څاښت یې هم پکې وکړي د نن ایسته څه دا سړي پر ځان باندې نل منځونه لازم پخوا خو 5 فرض کول اوس نل منځونه کوي د تراویح سره یې 10 پر ځان دینو زبردست دولت وګاټي او د آخرت هغه حقیقي دولت ته ځان برابر کړي حقیقي دولت ته ځان سم کړي دې سړي زموږ علما مسله ذکر کوي چې ستړیا او خوابدي خو راځي تکلیف خو راځي خامخا راځي یو دوه ورونه دي دواړه سکني ورونه دي د یو مور د یو پلار ورونه زامن دي د یو مور د یو پلار دواړه سره سکه ورونه زموږ استادو په اصطلاح کې څوک بیت ورته وایي څوک مردی کې ورته وایي د دې یو سره هم سل مردی کې ور سره دي بیت د دې بل سره هم سل ور سره نو راووته میدان ته اوس وایي راسه سره وي کو دا بیت مردی کې سره وکړو دا یو ورور چې دغه سل ور سره وي د دې بل ورور سره غرمې ته سل سره وګټلې تاسو ووایاست دا چې بایه لولې هغه سوختي سو که نه سو پښتانه یې سوختي بولي خښه مرځي که نه جنګم کوي په اخر کې که خبره ورسره اړه دومره سخت دا بیت حقیقي شی دی قبر ته د سړي سره ځي د لره پر دې تاوان دومره خشم ورغلی دی مخې سور سور کېږي سترګې سې اوښکې بهیږي د سکه ورور سره جنګ ته آماده سوی دی که څوک اسې لاس به ووایي جنګ هم کوي حقیقي دولت یې د لاسه وتلی دی که مجازي دولت یې د لاسه وتلی څونه خوابدی دی هغه سړی چې دا حقیقي دولت په دې میاشت مبارکه کې سړی ګټلی سو هغه چې د سړی د لاسه وځي د اختر پر ورځ دم نوي جامې اغوستې عیدګاه ته را روانې تراوی یې ولا نه یې کړې دی هم خوشحالې خوله یې د خندا ډک هېڅ خوابدی نه و د خدای انصافداره تا خو شپه او ورځ ټوله د روډ پر تړه باندې تېره که یا په چکه دې تېره که یا په پتو دې تېره که یا په کرمبوټو په ویچارو په ټي وي دې تېره ستا خوله پر چشي باندې د خندا ډکه ده ستا په حال خو موږ له ژړا راځي الله دې مې وساتي د داسې حال ته څنګه په هسکه غاړه په جګه غاړه باندې روان یې چې زه عیدګاه کوم تا هغه د سیزن میاشت تا هغه را رسېدلی په شیبو شیبو رحمت د الله پاک و هغه ته کاسه نسکوره کړې وه په حقیقي دولت پسې نه دی دیغ په هغه پسې نه دی خفه اما مجازي دولت کچا په روژه کې دکانداري کې یو څه سودا کړې وه یاره سږ کال عجیبه روژه وایي ورفې مې نه ده پکې ګټلې په هغه بار بار یادوي
تراویح دي څه په واقعیا خو هم کله کله را یادي هغه نه یادي نه څه وایي بعضې پهلوانان بیا پر 8 رکعاته باندې سلام در څه وګرځوي مسجد در خالي کړي د دې بیا د 14 مقامات د قرب خوښ دي موږ 40 خوښو چې الله ته سړی ډېر ورنږدې کېږي ښه دی که چې لږ چې ډېر ورنږدې کېږي موږ 40 مقامه په تراوو کې د قرب خوښو دا بعضې پهلوانان 14 کې خوښوي 8 رکعاته کوي بهر حال د الله پاک قرب خدا هغه څوک په پوهېږي چې په زړه کې یو څه لري نو که په زړه کې هیڅ درد نه وي یو سړي چې قوه شامه خراب وي چې هر څونه ښه عطر ورکې خو پزه یې بوی نه کوي نو هغه باندې به بیا د دې عطرو څه بوی ولاړ شي د یو چا چې صفراوي مرض وي ژبه یې ترخه وي هغه که د ټولې دنیا ښایسته شات ورکې دی وایي دا ترخه دي هغه څوک خو بیا په خوند نه پوهېږي د دې خوند د هاسې چا څه پوښتنه کول پکار دي چې هغه د دې په ذوق د دې په ذائقه باندې د دې په خوشبویي باندې د دې په خوند باندې خبر وي که نه حقیقي دولت د پاره خواري کښل پکار دي بغیر له خواري نه کېږي مخکې مې عرض وکړي الله ډېر ارحم الراحمین باچا دی ډېر مهربان باچا دی په روژه مقرر کولو کې زموږ دپاره یو عظیم مصلحت دی ځکه الله دا حکم را باندې راوست پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د رجب میاشت به ولیده د خدای تعالی میاشت بیا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواست کوي و یا الله موږ ته په رجب و په شعبان کې د برات میاشتو د خدای تعالی په میاشت کې په دې کې برکت راواچو یا الله موږ د روژې میاشت ته په خیر ورورسو روژې ته مې په خیر ورورسو په نیکۍ کې د الله څخه د ژوند مطالبه کول پکار دي چې څومره د نیکۍ کار کولی شي ژوند غواړه د الله څخه په نیکۍ کې غواړه د الله رسول الله ته منع کړی د روژې د مبارکې میاشت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د الله رضا لږ وه نه پر رسول الله جنت لږ و رسول الله ته حورې نه ورکولې چې یا الله روژې ته مې ورسوه نه هر څه ورته پرېمانه وه هر څه ورته خو چونکې دې کې یو غټ مقامات دي ځکه پیغمبر علیه السلام هم د دې مطالبه کوي ژوند د الله تعالی په عبادت کې غواړي ژوند د الله تعالی ته په قرب کې غواړي ځکه دا خواست کوي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم که حقیقي دولت سړی غواړي حقیقي دولت نو بیا به لږ تکلیف ما درته ول راځي خو تکلیف نه د هغه خو د استراحت دی ماشوم چې کله پیدا سي نو شرعي طریقه دا ده د شریعت حکم دا دی تر 2 کالو پورې به مور ورته تی ورکوي که عذر شرعي نه و 2 کالو څخه بعد د اکثر علماو مذهب دا دی چې د مور تی ورکول بیا ورته حرام دی ناروا دی نه بیا ورکوي د 2 کالو څخه بعد بیا ورته تی ورکول د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب کې 10 میاشتې 2.5 کاله تی ورکول اجازه شته خو به هر حال اوس ماشوم چې کله دې زمانې ته راورسېدی مور پلار دواړه مشوره کوي چې نور بیا د چا څه پرې کوو د تیسه بیا پرې کوو نور شیدې پر بندي ولې پر بندي دا مور د دې زوی دشمنه ده پر دې زوی باندې تکلیف پیرزو دی نه دی پیرزو دا پلار د دې زوی دشمن دی نه دا پلار پر دې زوی باندې تکلیف پیرزو دی نه
ماشوم چې کله د تیسه پرې کې نن یې پرې کوي ماښام د هغه چغو ته بیا ژړا ته بیا ځان ټینګوه مور هم په تکلیف کې په غېږ کې ګرځي خو تی نور بیا یې پلار په غېږ کې واخلي په غېږ کې ګرځي خو د مور تیتې یې چیرې نه پرېږدي شیدو ته یې نه پرېږدي دا ولې ځینې بند کړي دا د دې په خاطر باندې د دې مور پلار سره دا غم دی د بچي کې اوس پرې نه کړي دا چې ځوان سي در هغه وخته پورې تیری وي نو بیا به دا په هغه وخت کې ډوډۍ نه خوري بیا نو هغه وخت کې شیدې د کمې خوري دا د دې دپاره پرې کوي چې په چا یې اموخته کړي په ډوډۍ یې اموخته کړي زما وستا رب الله رب العزت ما وتا په ګرد کال کې په ډوډۍ اموخته کړي وو په اوبو یې اموخته کړي وو په رنګارنګ خوراکو یې اموخته کړي وو اوس یې زما وستا دپاره دا اعلان وکړي چې نور به نه اوبه څښې نه به ډوډۍ خورې بس کال په اوږدو کې خو د حرامو څه بند کړي وو چې حرام مه خوره حرام مه څښه اما اوس یې حلال هم را باندې بند کړه دا د دې په خاطر باندې چې ما او تا د ګناه نه راوګرځي ما او تا د ګناه نه کنټرول کړي کنه ما وستا لاس پښه زما وستا سترګه غوږ زما وستا خوله دا د محرماتو نه رابند کړي د دې په خاطر باندې الله پاک راته هم دا حکم وکړي چې اوس روژه ونیسئ روژه لکه ماشوم باندې چې هغه خو ظاهري شور شغف کوي اما ولیکن تکلیف جوړوي خو دا تکلیف په اصل کې تکلیف نه دی دا د دې ماشوم زندگی مخته جوړول فکار دی ما و تا باندې که نن خوراک بندیږي نن شل بندیږي روژه راځي دا د الله یو خاصه پیرزوینه ده د الله تبارک وتعالی یو خاص اعزاز دی چې ما و تا ته راکړي په خیر صحیح سلامت و روژې ته راورسولو مبارکه میاشت د روژې را باندې راوسته نو زما وستا اصلاح هم په دې روژه کې د ګناه باید ټول اعضا ټول اندامونه دا ټول د محرماتونه ټول سوچونه او فکرونه دا د محرماتونه راګرځول پکار دی ګوري بیا به الله ته د قرب حالت حاصل سي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په آخرنی ورځ د برات د میاشتې مشت خطبه واورول بیا یې په خطبه کې راتول یا ایها الناس اے خلقو په تحقیق پر تاسو باندې سوري راوړي رحمت راوړي یوې غټې میاشتې شهر عظیم یوه غټه میاشت راله پر تاسو باندې دویم ټکی پیغمبر علیه السلام ذکر کوي دا مبارک برکتناک میاشت یو څه برکتونه یې په سترګو معلومیږي یو څه برکات یې په سترګو نه معلومیږي د دې میاشت هغه معنوي برکتونه په دې کې بیخي ډېر پراته دي په دې میاشت کې یوه داسې میاشت پر تاسو باندې راله چې په دې کې برکتونه دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای دا داسې میاشت ده چې په دې کې یوه شپه ده دا شپه یې تر زرو میاشتو غوره دا د لیلة القدر شپه ده پکې را روانه ده انشاء الله العزیز بیان به هم راشي داسې برکتناک شپه ده چې د زرو میاشتو نه غوره ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي داسې میاشت ده چې د دې روژې فرض دي ګورئ روژې څه منکر دا کافر دی د روژې اهانت کول دا کفر دی دا الهی حکم دی روژه
دې ته د عزت په سترګه کتل پکار دی. ګوري د دې اعزاز کول پکار دی. په دې میاشت کې باید سړی د ټولې ګناه نه توبه وباسي. چې څومره د عبادت ځایونه دي، عبادتګاوې، دا باید مال د خلکو څخه ډک وي. هغه مبارکه میاشت ته ګوري چې د دې روژه نیول د فرض دي او د دې تراویح کول پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا نفل دي، تطوع سنت مؤکد دي. خاصه مبارکه میاشت ده چې د دې تراویح کول د پکې سنت مؤکد دي. ګوري تراویح کې 4 شیان دي، 4 شیان. یو خدا چې 20 رکعاته تراویح دا سنت دي. ګوري دویم په امامت باندې په جمع باندې کولې سنت مؤکد دي. ګوري دریم استیعاب پکې سنت دی، 29 شپې یا 13 شپې کمیاشت روژه د 13 شوي 13 شپې کولې سنت دی. څلورم شی پکې دا دی چې یو ختم د قرآن کریم پکې سنت دی. وس موږ ډیر شایسته خلک یو کنه، زموږ د سیمې خلک ډیر ښه خلک دي. الله پاک دې موږ ښه کړي. په خپلو سترګو کې راته ځان غټ معلومیږي، نور نو د الله په نظر کې بیا ګوره چې موږ څنګه یو. الله دې مې په خپلو سترګو کې کښني کړي، د بل په سترګو کې دې مې الله غټ کړي. موږ دا په ډاګه وایي چې موږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مذهبیان یو، د هغه مقلدین یو. امام ابو حنیفه رحمه الله خو په روژه کې 1 شپېته ختمه کول، یو به د ورځې کاوه، یو به د شپې کاوه، یو به په تراویح کې کاوه. زما ذهن کې دا راسي چې موږ یې په کم ځای کې په مذهب یو کې موږ راټینګ کو امام صاحب په حشرګاه کې چې ته دې خواته راسه زما مذهبي څو ختمه دي په روژه کې کول. بیا خو تاسو تکړه خلک واست نو. خو حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله خو شپه ورځ پر ځان یې وکړی. کله لوړ ولاړ سو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه به خپل لنګ په دې کې ټینګ وتاړی، عبادت ته به یې ملا وتړل په روژه کې. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مبارکه میاشت چې د هغو روژې نیول دا فرض دي، تراویح کولې سنت مؤکد دي. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې خطبه کې و دې ټولو خلکو ته وایي ای خلکو دا داسې میاشت راله چا چې په دې میاشت کې یو فرض ادا کړي، یو فرض دا دی لکه په نورو میاشتو کې چې سړی 80 فرض ادا کړي. په دې میاشت کې که چا نفل وکړه الله پاک د فرضو په درجه کې جنې قبلوي. دا په دې دنیا کې د ازما د خلی خبر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت مې را نقل کی دا نه معلومیږي څنګه پر نفل په فرضو کې دا چې حشرګاه ته راسو د خیره د حشرګاه پر میدان باندې کچيري د چا په فرضو کې کمی راسي په نفل ور پرکې فرض کې څه نقصان دي هغه نقصان په نفل ور پرکی. خو کم نفل ګوري یاد ساتي او یا نفل بیا د یو فرض لږ نقصان پر کولای شي او یا نفل زموږ د روژې یو نفل د فرض پر ځای ولاړ دی دا به د هغه یو فرض نقصان په یو پرکی. څومره غټه میاشت ده کنه.
حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا داسې میاشت پر تاسو راغله چې دا میاشت د صبر ده. د صبر بدله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي جنت دی، جنت. میاشت د صبر ده، خو د صبر بدله حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي جنت دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل روایت کې فرمایي په دنیا کې چې کم سړی د مجازي دولت د پاره ستړی شوی دی، دنیا کې یې تکلیفونه وګالل، خو سرمایدار سو بنګلې جوړې کې ځان یې باچهۍ ته ورساوی، پاچا سو پکې رنګارنګ پلنګانو باندې خوب وکړي، په ټول وخت کې یو تیزه هوا لام پر ده نه ده چلېدلې، دومره تکلیف یې هم په ټول وخت نه دی لیدلی، د یو باڼو قدر تکلیف یې په ټول وخت کې نه دی لیدلی. الله پاک کدی سړی ته 80 کاله زندگی هم داسې ورکړي، 100 کاله زندگی هم داسې ورکړي، خو آخر مړ شو دا سړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای دا سړی چې حشرګاه میدان ته راولي، الله پاک به ملایکې ورته راواستوي، دی ورسه د دې کس نه پوښتنه وکړه چې په دنیا کې دې تکلیف لیدلی دی، دی به په خپله خوله اقرار وکړي، وایي نه یو بیشته تکلیف مې نه دی لیدلی. الله رب العزت وایي ملایکو ته حکم وکړي په جهنم کې یوه غوټه ورله راورکړي. حضرت رسول الله وایي چې غوټه ورله راورکړي، راپورته یې کړي، وایي په دنیا کې د استراحت کړی و، وایي یا الله چې زه کړی یم در اوسه مې ولاکه استراحت په سترګو لیدلی. حدیث پاک کې راځي الله رب العزت دې موږ او تاسو وساتي، د دوزخ یوه غوټه 2 کروړه 88 کاله ده، 88 لکه کاله، 2 کروړه 88 لکه کاله ده. الله پاک قرآن شریف کې فرمایي لابثین فیها احقابا، دا جهنمیان به په دې دوزخ کې حقبې پاتې، احقاب جمع د حقبیت، یوه حقبه دا 2 کروړه 88 لکه کاله. نو چې دونه کې وغورځي په دې سره اور کې چې نور هیڅ شی نه ته دی فرض که چې دی په جوال کې واچي، په بوري کې واچي، یو مار ورسره واچي، څنګه زندگی ده؟ مزه پر اخستای سي نو خود بعد دنیا خوندونه ټول جنې هیر سي. دومره خوندونه دا د مجازي دولت د پاره چې کومې ستړیاوې سوي وې په یوه غوټه د سړي څه هېروي. ګورئ حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بل کس به راولي ټوله زندگی به په مشکلاتو کې وي، په مریضۍ کې به وي، په تکلیفو کې به تېره سوي، ملایکې به الله پاک ورته راواستوي، ورته یې پوښتنه ځینې وکړي د په دنیا کې څنګه زندگی، څه استراحت یې لیدلی و په دنیا کې، وایي یا الله چې زه کړی وم دغه زه وم، دا تکلیف و دا زه وم، دا کله به مریض وم، کله به غزار وم، کله به زخمی وم، کله به چش وم، کله به څنګه وم، کله به څنګه، په دې تکلیفو کې مې ژوند تیر کړي. د استراحت یو ګړی مې هم په سترګو نه دی لیدلی، خوند مې نه دی په ژوند باندې اخستی، نه ما و پلنګ در اوسه سره پیدا کړي دي، نه ما و ګرمې کوټې در اوسه سره پیدا کړي دي، نه مې چیرې پر غالۍ یو ځای پښه ایښې ده، زه وم دا سپېره مځکه وه، بس پر دې باندې به مې ګزاره کوله، خو ستا عبادت مې کاوی، ستا ربوبیت مې مانی، ته مې د ځان خالق و مالک بللې، ته زما رب یې، بل چاته مې سر نه دی ټیټ کړی، تکلیف مې ګاللی دی، شپې و ورځې مې پر ځان یوه کړې وې، اما ولیکن خو چیرې مې دا نه ده کړې چې بل څوک دی د ځان دپاره رب ومنم، رب مې ته بللی وې. الله پاک ملایکو ته یو غوټه په جنت کې ورله راورکړي،
چې یوه غوټه ورکې راپورته یې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه ملایکې پوښتنه ځینې وکړي چې وخت تکلیف لیدلی و وایي الله چې د موره پیدا سوی یم ګه سره مې ولاکه تکلیف په سترګو لیدلی دي دا څه خوندونه دي دا څه خوندونه دي دا خلک چې شپه او ورځ پر ځان یوه کړي اوبه پرېږدي شلمبې پرېږدي هغه ډوډۍ پرېږدي غوښې پرېږدي دا رنګارنګ نعمتونه پرېږدي روژه نیسي دا د حق ځای دپاره چې الله راضي سي موږ تاسو ته جنت کې یو غوټه راکړي هېڅ بوج نه دی اوس خو بیا روژه دومره وسع ده کې سړی 4-5 ورځې پله پسې ونیسي لا په خبر نه یې که نه نه تنده یې نه لوږه یې خلک یې ګرد و مر نیسي ټول کال چې څومره ګرمۍ تېرې شوې داسې خلک روژې نه دي خوړلي ګرد و مر یې روژه هغه هم الله پاک نازولی دي چې پوښتنه ځینې وکړې وایي دغه پوښتنه مه راسه کوو چې ویل تږی سوې په دې نه دي خوشحاله دا هم د الله بندګان دي په ټوله وخت باندې یې پردی بستره خوب هم نه دی کړی چې سړی وایي دغه نو یو سمه بستره وه سړی پر پرېوتلی وای خو دا د الله رب العزت بندګان دي الله پاک و ځان ته نږدې کړي دي خوند ور معلوم دی د روژې خوند نو چا چې پر تکالیفو صبر وکړي لوږه و تنده یې برداشت خوب یې پرېښوي خوب یې پرېښوي زموږ مسلمانانو خوب ډېر کوي څه وجه ده دومره ډېر خوب کول خو هم نه دي پکار ګرد عمر په خوب کې باندې تېره سوه چې پوښتنه ځینې وکړي په خبر لا نه دي دومره ډېر بېده کېدل دومره ډېر ناپوه کېدل هم نه دي پکار لږ ځان پوه کول پکار دي صبر کول پکار دي زغم کول پکار دي د صبر بدله رسول الله وایي جنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هاسې میاشت ده شهر المواسات د غم خوردنۍ میاشت یو د بله باید هغه فکر سره وکړي الله پاک دې په موږ کې دا سوچ پیدا کړي زموږ بعضې خلک داسې دي چې بس ټوله توجه یې خپل ځان ته د خپل ځان زه څنګه په استراحت سمه زما کور والا څنګه په استراحت سي زما بچان د پیغمبر علیه صلات وسلام قول دی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تاجدار الانبیاء دی فخر رسول دی سلطان المرسلین اچھی بکور تراغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی دسی تیره سوی د ګوري یاد ساتي په ټوله وخت د غنمو په ډوډۍ نه دی مړ سوی په ټوله وخت کور ته چې براغلی پوښتنه به یې وکړه څه شی ستا که به یې ورته ویل چې ستا ول رایه وي چې ویې خورم او کله چې به یې راغلی شی به نه و چې د کور د خوا به جواب رالی شی نسته رسول الله به وخندل ول انا صائم روژاته یم به زما روژه سوه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې زندگی و حضرت رسول الله کور ته راغلی پوښتنه یې وکړه وایي څه شی ستا ورته هو هغه کم څه چې مې حلال کړی و هغه خو مې 2 حصې خیرات کړي لږ حصه مې راګرځولې ده هلته مې په تاخچه کې ایښې ده موږ ولکدی رالی بیا یې خوړل پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک ته وایي هغه لږ باقي دی نور پانی سوی دی نبی علیه صلات وسلام مبارک ورته وایي هغه ته یې چې راګرځولی دی دا پانی دی دا پانی دی دا پانی هغه چې تاسو خیرات کړی دی د الله د رضا دپاره هغه باقي دی که نه یو وخت پیغمبر علیه السلام کور ته راغلی یو بیبي ورته څه غوښه ساتلې وه په کلکین کې ایښې وه دا چې ورغله اوس یې د رسول الله د خوشحاله کولو دپاره راوړل چې ویې کته ډبه راګرځېده هغه غوښه ډبره سوې
زموږ د زمانې خلک سوچ نه وهي د ځانه سره چې څه مې وشندل د الله په نامه باقي دي ما او تا چې وخوړه دا پانې سوه ولو که څه هم په صحیح نیت پر ځان باندې چې څه هغه صدقه کې څه په ځان مصرف کې په بچانو دا هم صدقه ده اما خو لیکن ښه صدقه دا ده چې سړی داسې چاته ورکړي ستا د کور و بغل ته کونډه ده ستا د کور و بغل ته یتیمان دي ستا د کور و بغل ته داسې کسان دي چې سخت مسکینان دي نو شهر المواسات ته ده الله پاک موږ په عجیب دور کې راوستلی یو ګوري یاد ساتئ په داسې وخت کې په داسې زمانه کې راوستلی یو موږ الله چې هر کوڅه کې را روان یې په هره گلی کې یتیمان هغه په هر ځای کې پس درزنو ولاړ وي لږ د ځانه سره سوچ وهل پکار دي کم شی چې تا د روژه مات دپاره را اخیستی دي هغه یتیم چې یې ستاسه وویني نو بیا مور ته ورځي ورته وایي چې زه هم دا غواړم مور ورلره څه شي ورکړي هغه څه شي ورکړي دې ته مسلمانان داسې بیده دي هیڅ سوچ نه وهي د ځان سره د خدای بنده چې نی ورکوي لږ خو پټ تیر که خپل کور ته د خدای بنده چې په زړه کې دي دومره رحم شفقت نسته دومره سخا پکې نسته دومره درد غم نسته بیا خو د یتیمانو سره لږ په غلا کور ته تیر سه دا مه په شور کوه دا مه په ژړا کوه دا مه زوروه په دې باندې زوریږي ګوره دا د هاسې غمخوردنۍ میاشت ده چې یو بل ته سره کتل پکار دي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر چا چې په دې میاشت کې روژه مات و روژاتي ته ورکړي الله یې مخکني ګناوې ورته بخشي الله پاک د جهنم د اور نه آزادوي دونه ثواب د دفع عمل نامه کې الله پاک لیکي څومره چې روژه دار ته لیکي صحابه خو شوقیان خلق و د دین پوښتنه کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه یا رسول الله زموږ کې کم یو دومره شی لري دومره ډوډۍ لري چې هغه د یو روژاتۍ موړ کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چا چې روژاتي ته یو غړپ اوبه ورکړي یا یې یوه خرما ورکړه یا یې یو غړپ شیدې ورلره ورکړي چې د روژه په ماته کړه الله تبارک وتعالی دغه سړی ته مخکنی ګناوې معاف کړي د جهنم د اور نه آزادي د جهنم د اور نه الله پاک آزادي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې میاشت اولی لس شپې د رحمت شپې دي د الله پاک رحمتونه بې پایانه دي نه څوک پای ته رسوی سي نه پای ته رسیږي ګوري دومره رحمتونه دي د مابین لس شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا د مغفرت شپې دي الله بخښنه پکې کوي او آخرنۍ شپې لس دا یعتکم من النار دي د جهنم د اور نه الله پاک سړی پکې آزادوي موږ متعال رب ته رب لا یزال ته خواست کوو چې یا الله موږ در معلوم یې زموږ اعمال در معلوم دي میاشت در معلومه ده د میاشتې قدر تا ته معلوم دي زموږ ګناوې که مستحق د رحمت نه یو ستا په فضل مې مستحق که زموږ چې څومره عجز دی تا ته معلوم دی ستا په دربار کې زموږ عجز هغه عجز درته پیش کوو د دې میاشتې په وجه باندې موږ مستحقین د رحمت جوړ کړو یا الله دا میاشت چې د مغفرت میاشت زموږ ګناوې که وړې دي که غټې ټول پکې را معاف کړه ځکه ته زموږ رب یې بل څوک بخښونکی نسته او که زموږ په حق کې ستا فیصله وي یا الله چې موږ به په دوژخ کې غورځئ
خو عاجزانه خواست مې دا دی ستا د کریمانه دربار نه چې د جهنم تاب نه لرو، د سوځلو طاقت پکې نسته زموږ په بدن کې، د جهنم د اور نه زموږ په حق کې د ازادېدو فیصله وکړه یا الله. دومره سخت عذاب یا الله چې تا په خپل کلام کې د جهنم ذکر کړی دی، زموږ والله کې یا بدن تاب لري یا روح، یا زموږ غوښه تاب لري یا زموږ اډوکې. خو ستا د دربار نه مې خواست دی چې دا میاشت د عتق من النار د موږ د جهنم د اور نه پکې آزاد کړه. یوازې ځان نه، یوازې حاضرین مجلس نه، یا الله چې د رسول الله څومره خواږه مسلمانان امتیان دي، د ټولو په حق کې مې خواست دی چې د جهنم د اور نه آزاد کړه. الله پاک دې زموږ استاسو بیبیان زموږ استاسو بچان د جهنم د اور نه آزاد کی په دې میاشت کې. تا خو د الله د رحمت میاشت، د مغفرت میاشت، د عتق من النار میاشت، او مهربان رب دی الله موږ تاسو پکې معاف کړي. که موږ تاسو لار غلطه نه که الله دې د دې توفیق هم راکړي. دا ډیره د بخت میاشت ګوري. یو عالم پکې ذکر کوي، وای ما خو د دې میاشتې برکات ونه لیدله، ذکر مې پکې ډیر وکړي، کرامت راته معلوم نسو، منځونه مې پکې ډیر وکړ، روژې مې سمې ونیوې. بیا یو غټ پیر ته ورغلی، غټ عالم ته ورغلی، هغه ورته وویل ای د الله بنده بس هم چې دا توفیق یې درکړي چې الله الله هره شپه دې تراویح کولې، روژه دې نیول، دا یې د قبلېدو علامه ده. که د الله خوښ نه وای توفیق یې نه درکاوی. الله دې موږ ته داسې عبادت توفیق راکړي چې الله فرازي کېږي. رسول الله فرمایي هر چا چې په دې میاشت کې د خپل مزدور نه، د خپل مملوک نه، د خپل مرئي نه، د خپلې بیبي نه هغه باندې وسعت راوستی، په هغه باندې د خدمت کمی راوسته، د هغه په استراحت کوي، الله به مخکنی ګناوې ورته معاف کړي، الله پاک به د جهنم د اور نه آزاد کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 4 خویونه په دې میاشت کې ستا، 4 خویونه، او ستاسو د فار د هغو سلا بودی د خامخا یې پکې وکړي. دوستاسو دا د الله د راضي کولو سبب د تاسو الله په راضي کوي. کلمه شهادت ډیر ډیر وایاست، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا دا کلمه شریف ډیر، لا اله الا الله محمد رسول الله. دویم شی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې موږ تاسو ته یاد کړی دی، استغفار ډیر وایاست. استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا ډیر ډیر ویل پکار دي. 2 شیان بیا سوال کوي، دا تاسو د دې څه بے پروايي مکوئ. نبی علیه السلام وایي تاسو محتاج یاست، د جهنم نه پناه غواړئ، د جنت خواست کوئ. آسان دعا ده، اللهم انا نسألك الجنة واعذنا من النار. رسول الله وی کچا 3 واره دا ول چې یا الله جنت راک، یا الله جنت راک، یا الله جنت راک. جنت و الله ته وی یا الله دای ما ډیر ډیر غواړي واره میک. بیا په دې مبارکه میاشت پیغمبر علی السلام وی چا کروجاتی ته روجمات ور کوي او به کوي پر روژه کې د روژه مات پر وخت باندې الله به زما د حوض نه اوبه کې، د حوض کوثر نه جنت ته به الله داخل کې د ټوله وخت د پاره به بیا دا سړی تږی نشي. خو د خوند د پاره به د حوض کوثر اوبه شي. روژه مبارک صيام دا امساک توای مطلق خله بندي، د خوړلو وچولو، د جما ځان ساتل. د شریعت مقدسه په اصطلاح کې صوم ویل کېږي دیته چې سړی د سپېدو سه چې سپېدې راخیږي در دې 15 منټه مخکې خوله بنده کړي، د خوړلو سه د څښلو سه
نیت وکړي بیا تر هغه وخته پورې چې شپه د دې خوا راخیږي. یوازې په لمر لوېدو کار نه کېږي چې شپه راختلې نه. د صبح صادق نه بیا در طلوع اللیل پورې واتم الصیام الی اللیل. الله پاک قرآن شریف کې هم شپه ذکر کړی، خو په دې کې د ژبې سره ډیر خیال ساتل پکار دی. درواغ ویل، غیبت کول، بهتان ویل، د دې شیانو څخه ډیر اجتناب کول پکار دی. پاکه میاشت د الله دې د پاک عبادت کولو توفیق را نصیب کړي. چې څومره مسلمانان په تکلیف الله دې په استراحت کړي، چې څومره مسلمانان د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور سي. الله پاک دې موږ و تاسو زموږ و ستاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله.